ما خپل هلته مارګلې کې د چپلاکو کارخانه جوړوم، اوس نه مې کسانو ته ویلې مال نقشه مخشه برابره کړئ، زه در روان یم. بس انشاءالله چې د مارګلې غر به وي او زه به یم او ته به یم د خیر، او دا تک شین چای به مبین صاحب او دا د مارګلې په غره کې به د جمعې مونځ کوو، قاري صاحب حساب مونځ ورکوي او خطبه به هغه وایي جنرال صاحب وایي انشاءالله مونځ به ګنی وکړه بیخ دې وځه چې بوره ترې نه جوړه سي، ګوړه ترې نه جوړه سي. صنعت او تجارت بسار سړي ته که ما په مرچو کې ګټه وګوره، سبا ټول لوګان مرچ کړي. بینډۍ نه بیخ وستار شي. زراعت وزارت نه مو هیله ده، ریاستونو د زراعت نه چې دغه توسیم اوقات جوړ کړي، چې دغه شي ته زه دومره ضرورت لرم، دا باید وکرل سي. دې نه زیات که کرل کېږي دا د دهقان هم په زیان ده، د مونږ په اقتصاد هم بد اثر کوي. چغې هم بیا اسمان ته هندوانه د وروره ګله چې دا ټول افغانستان هندوانو نیولی، ورک دي د هندوانې انرژي سي په خپل حد یې وکړه. خټکی وای نو زه به تاسو ته څه ووایم نو. دغه جاني ورور به خبر کې جاني ورور جنرال صاحب راغی ته دې خبرې وکړه به د نور سلام عرض به دوباره خدمت تمام دوستا و مهمانایی که تازه آمدن عزیز پولاد و یک سلامی خاص به جنرال صاحب. ما یک چند کلمه صحبتایی که داشتم جنرال صاحب تکمیل شد، منتظر خودت بودم، خودت حضور نداشتی، خواستم از خودت یک سلام عرض ادب داشته باشم. خدا کنه که مشکلاتو بخیر تیر شده باشه و صحت داشته باشی. قربانتان الحمدلله تیر میشه، وطن ماستک، باور به خدا که زندان شما به جنت پاکستان نمیتم، زندان شما لگه ما به کل ایران بتم. قربانش زنده باشی دیگه. من بخواستم از خودت یک سلام عرض ادب داشته باشم یکی و یک تشکری خاص از خودت بکنم، چون همی حادثه‌های طبیعی که میشه همیشه جنرال صاحب خودت هم میبینیم که در قدم اول استاد هستی. اگر در هرات است، اگر در نورستان است، اگر در هر گوشه و کنار افغانستان که هست، میبینیم که در اونجا کسایی که نیازمند هستن، کسایی که مشکلات دارن، خودت میری در اونجا پیش قدم میشی و در قدم اول خودت استاد هستی. من از خودت خیلی خوش هستم، خیلی دوست دارم، به خاطر که بشر دوست هستی، غریب دوست هستی، نیازمندا را دستشان میگیری. هر کسی که در افغانستان با کسی که نیازمند است یا به وطن خدمت بکنه، از ما را تاج سر ماست، نور چشم ماست، برای ما فرق نمیکنه. از کدام قوم است، از کدام نژاد است، هیچ برای ما فرق نمیکنه. و یک در آخرین صحبتایی که فعلا صحبت کردیم جنرال صاحب عزیز، ما به وطن خود ما دلسوز نیستیم، ما دلسوز نیستیم به وطن خود، فقط در حد شعار هستیم، ما اونتو میکنیم، ما اونتو میکنیم، آخرشون در وطن خود اون رقمی که صحبت کردی، چیزی که آشغال از کثافات از هیچ به وطن خود دلسوز نیستیم. تا خود ملت به وطن دلسوز نشن، مسئولیت قبول نکنن، این وطن شدنی نیست. باید خود ملت از شعار دیگه براین، از گپ زدن براین، عمل بکنن و وارد عمل شون و خدمت بکنم به وطن. من از کلتان تشکر میکنم و حاجی فدا از خودت یک دنیا تشکر که اجازه دادین من بالا آمدم. جنرال صاحب یک دنیا تشکر. شب خوش آرام داشته باشین. خشبه زنده و سلامت باشی. پاچا محترم یک دنیا تشکر. شب خوش. یعنی دوست دارم، از وقت برنامه تان سعی میکردیم، خداوند جوانی تان برکت کنه، زنده و سلامت باشی. تشکر. خداوند شما را عزت نصیب بگردن. پرست نباشه. خداوند شما را عزت نصیب بگردن. تشکر. زنده باشین. خیر ببینید. دیر ممنونم. محترم تاسو خبرې وکړئ. نو وخت د ذاتی بزم لګ زراعتي کوم سبب اعظم مزدوري تخپل یا بغوال و شمیا به خوشحالي پاکوم یا به ورور غله صافیا کې کوم کنه و دی ورېدنه عزیز پولاد نور مسائل خو نه کوي. و مهرباني مننه مبین صاحب تاسو پاچا صاحب خبرې وکړي به د عزیز پولاد هم خبرې وکړي ته به لایف را ټول کو جنرال صاحب دې خو کوي. صحیح ټول ته سلامونه نیکی هلي علامت ملره مبین صاحب یو خو ما ته خبره دی خبره شوی و تا ته ما ویلې چې په 2028 پاکستان سیستم ختمیږي، نظام ختمیږي. نن رسمي اعلان وکړو وزیر ویل چې زمونږ نظام ختم دی او زمونږ نظام 15 تقسیمه دی،
یعنې پاکستان 5 تقسیمه کېږي نو هغه تا سره چې ما خبره کړې وه د پاچاهیتوب دغه به منې ما خبره تقریبا تا د مخکې شو تا 10 ښودلی یو کم 10 او ما د 10 شو ما خپل هلته مارګلې کې د چپلاکو کارخانه جوړوم اوس نه مې کسانو ته ویلم نقشه مخشه برابره کوي زه د روان یم بس انشاءالله چې د مرګلې غر به وي او زه به یم او ته به یم د خیر او دا تک شین چای به مبین صاحب او دا د مرګلې په غره کې به د جمعې مونځ کوو قاري صاحب حساب مونځ ورکوي او خطبه به هغه وایي جنرال صاحب به انشاءالله مونځ به هم کوو د خیره د خوشحالۍ تړونونه به هم کوو داسې اتان سندرې به وایو اتڼونه به کوو درس او پوپال به ما داسې اتڼ زده کړی مبین صاحب داسې پکتیوال اتڼ مې زده کړی پکتیوال استاد مې نیولی داسې اتڼ مې زده کړی او کاکا بابا صاحب دی اتڼ دی بیخ ورویز بیغه ویډیو کې غله شپته دی خوار پاچا صاحب په هغه اتڼ کې لکه د پاکستان چپالاس موټر دی بلې خوا ته تاویږي خلک داسې تاویږي اتڼ دومره خراب نه دی دا کړی دی ایډیټ کړی دی ما اصلي ویډیو ما شیر کړی دی دا کاموال صاحب په خدای لکه طالبان چې بندیانو ته کرنټ ورکوي لکه کرنټ ورکوي داسې پورته به غورځاس خیر بیا د خدای پاک خوشحالي راولي بیا به هم کوم هغه شانې اتڼ به کوو موبیل صاحب دا تاسې ډېر ښه ده ګوره هغه د قاري صاحب په جرمني کې پروت دی جرمني دلته دویم نړیوال جنګ غټ جنګ وشو دا یوروپ د منځه لاړو مکمل دا جرمني تقریبا د خاورو سره خاورو شو دا خلک راپاڅېده دې نور په دې شیانو کې ګوتې ونه واله چې ته څه کوې او ما څه کړې او تا څه کړي د خپل ملک په رغونه کې بیا وروره کار شروع کړو دا جرمنیانو قسم په خدای چې ګوپیانو کې بیا خوروا کولی خو دا خپل مملکت جوړ کړو اوس زمونږ په وطن کې جنگ ختم شي دا خو څه د پیزي دوکان نه دی وروره او نه د خوراک پرشي دوکان دی چې نن یې واچم او سبا یې بیا وران کړم دا خو یو مملکت دی اوس جنګ وشو ته ملامته یې زه ملامته په دغه قصې ختمې شوې 45 کاله جنګ اوس د جوړې دپاره د یووالي دپاره کار پکار دی د دې وطن د رغونې دپاره کار پکار دی من دا سوچ نشته دی که زه په چوکۍ نه یم بس ټوپک رالم که زه په قدرت کې نه یم بس وروره دا نظام ټول کافر دی نو دا سوچ او دا فکر باید نور ختم شي د وطن د یووالي دپاره کار وشي د وطن د پرمختګ دپاره کار وشي موبیل صاحب ټولو نړۍ کې دا جنګونه شوي دي خو بیا هغه مملکتونه هغه نظامونه راپاڅېدلي هغه مملکت خپل جوړ کړی موږ به تر څو پورې یو به سمله او بل به بیا پاڅېږي بیا به ما را سملی 45 کاله خو شو په دې نومونه باندې موږ څه شی وکړو دا تا چې اوس د قاري صاحب سره نن ناست یې ګوره دغه یووالی دی دغه دی یو وخت کې داسې و چې یو د بل په نوم باندې بد لګېد یو وخت کې داسې و چې ډېر اختلافات و زموږ طالبانو سره مګر هغه هر څه وشو زموږ موبین صاحب دغه تاسې چې دا کمې کړیو ته اشاره کوئ دې خلکو سره هېڅ برنامه نشته دی دې خلکو هېڅ برنامه نه لري دلته راغلي په ټیک ټاک باندې زموږ د ځوانانو د غولولو دپاره یو جالي دغه شروع کړی چې بس موږ جمهوریت ته غواړو موږ درته پلانې شی غواړو بیستانې شی او تاسې وګورئ چې جمهوریت په نوم دا دومره کنزلمار دي دومره توهینونه کوي دومره بد حالت دی شروع کړی په دې ټیک ټاک کې قسم په خدای چې د افغانیت د اسلام نوم یې وشرمو دا وګورئ موبین صاحب باید موږ د دې په ځای چې راشو د خپل وطن د یووالي دپاره کار وکړو د دې ځوانانو ته یو ښه ذهن ورکړو چې غلط کارونه په دې یوروپ کې ونه کړي پرون 11 بله ورځ 11 افغانان یې د جرمني نه ډیپورټ کړه موبین صاحب دغه که هر څوک وو خو د افغانان یادېږي د افغانستان یادېږي مسلمانان یادېږي زموږ د ټولو نومه سره بدګېږي نو د دې په ځای چې موږ راشو دلته په ذهن سازۍ باندې کار وکړو په ځوانانو کار وکړو د بدو کارونو نه یې منې کړو چې آینده کې داسې کارونه ونه کړي دلته راځو وروره یو شی مو ته شروع کړی جالي په خلکو باندې کنځل هم کوو بد یې رد هم کوو خپله د وطن ته نه ځم خو دغه ځوانان ټول د وطن دشمنان کوم نو موږ ته پکار دا ده چې موبین صاحب او نور افغانانو ته یم چې دلته د خپلو ځوانانو یا د خپل د وطن د یووالي دپاره کار وکړئ دغه نظام کې نیمګړتیا دي په دې خبرې وکړئ په مکتب خبرې وکړئ په نورو مسایلو خبرې وکړئ والله کې تا ته یو طالب یا تا ته یو مشر وایي چې په دې خبرې مه کوه خو خبره دا ده چې اوس موږ د جنګ نه راوتي یو 45 کاله په دې وطن کې قسم په خدای دی چې مومن صاحب دا نن ما سوچ کوو ما د خدایه
هغه وخت چې موږ پاکستان ته مهاجر شو په خیمو کې هم ژوند کوو و موبین صاحب نه وروره برق و نه ګیس و نه اوبه وي نه ونه وه هېڅ شی هم نه و سره ډاګونه په دې شمشتو کیمپ کې په کچکړې کیمپ کې یکاغونډ کیمپ کې په منډا کیمپ کې علیپور کیمپ کې په سرو ډاګونو کې زمونږ میندې خویندې مشران هم وروره دغلته ژوند تېر کړو بس چې اوس بیا غواړو چې بیا دا وطن داسې ذلیله کړو بیا غواړو چې دا خپل خلک مهاجر کړو بیا پاکستان ته محتاجه کړو دا اوس وګوره پاکستان در باندې څه حال اخیستې 40-45 کاله ښکاره خبره په تا یې ډالر واخیستل په تا یې خپل وطن وران کړو په تا یې هر خپل پوی خلک یې در باندې ووجل بیا غواړو چې پاکستان ته موږ موقع ورکړو بیا به زموږ خویندې میندې مهاجرې کېږي بیا به زموږ ځوانان ذلیله کېږي د خدای دپاره دا خپل شخصي عقدې هم پرېږدئ دا د ډالرو او د چوکۍ دا شوق هم نور پرېږدئ بس یا چې هر څه هم وکړه وکړه نور خو دا وطن د بدبختۍ نه دی موبین صاحب تا باندې ناوخته دی خبرې ډېرې دي نور ملګرو له ټیم ورکړه الله مې عزتمن لره ډېر خوشحاله شوم چې تا او قاري صاحب دلته ناست هستئ او نور ملګري ما ته ډېر خوندناک و الله دې ستاسې دغه اتفاق او اتحاد همیشه سره لري فولاد صاحب محترم فولاد صاحب هم خبرې وکړي سلامونه او درناوی تاسو ته محترم جنرال صاحب کمره لګوئ چې فولاد کمره ولګو کني مهرباني قربان اوسم لږ ذره بې ځایه مو بخښئ همدغسې مینه او احترامات قاري صاحب عیسی ته وړاندې کوم ډېر زیات خوشحاله یم چې د تاسو په لایف کې جاین شوی ده حاجي صاحب فدا او نور ملګري محترم باچا صاحب انشاءالله ټول سره روغ جوړ اوسئ قصه داسې ده لومړی خو زه غواړم د میډیا نه ډېره زیاته مننه وکړم چې موږ ته پردي پاله او بلواک انسانان شر او فساد انسانان موږ ته وپېژندل او د هغوی هغه شوم اهداف یې موږ ته راوښودل د 2021 پښتانه او د 2026 پښتانه اوس ځمکه او اسمان سره فرق کوي ټول خپل ارزښتونه وپېژندل دوست و دښمن وپېژندل خو زما یوه هیله د تجارانو نه او هغه خلکې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی دا ده چې ګورئ ډېرو کمو تعدادو خلکو داسې قوي چینلونه جوړ کړي لکه افغانستان انټرنیشنل او مکمله میډیا یې کنټرول کړې ده همدغسې عامو تلویزیون او نورې ډېرې زیاتې رسنۍ په سلهاو یوټیوب چینلونه جوړ کړي دي خو زمونږ افغانانو د ده په وجود چې هم اقتصاد مو ښه دی هم تعداد مې ډېر دی خو داسې یو قوي چینل موږ د بهرنیانو دپاره نه لرو چې زه د مشران نه او د تجاران نه په درنه هیله کوم چې دغه زموږ ژورنالستان د راوغواړي یو ښه قوي چینل د جوړ کړي ځکه جنګ د میډیا دی او که میډیا موږ وګټله هر څه موږ ګټو او که میډیا موږ سره نه وه خلک غولوي خلکو ته ناسم معلومات ورکوي او بله خلکو احساسات راپاروي لکه بدخشان کې یو څو نفر ووژل شول نور دوی خپله خو فرانسه او نورو ځایونو کې ناست دي نو ما خو یو پرېکړه کړې چې زه په سیاستو په دې شیانو ډېر نه غږېږم زما مسلک تاریخ دی په هغه باندې غږېږم او ستاسو هم ناوخته ده ډېر نه غواړم وخت مې ونیسم ډېر زیات خوشحاله سوم چې لایف ته مو هم راوبللم انشاءالله سره یو دغه په اړه چې یو څه دلته تخریب روان دی که هغې په اړه باندې یو څه وضاحت ورکړئ وروره ځکه خلک ډېر دي تر څو دوی همکاري وکړه مرسته وکړه مهرباني ګوره ښه لر و بر ګلخانان د هرې ممکنې ګزینې څخه استفاده کوي تر څو شر جوړ کړي فساد واچوي او افغانان او پښتانه یو بل سره دښمنان کړي دا د دوی وظیفه ده دا د دوی میشن ده دا دوی ته چټي ورکول کېږي ورته خط ورکول کېږي چې دغه موضوع باندې بحث وکړه دغه باندې بحث وکړه ما یو 2 دانې کتابه لیکلي دي تاسو ته پته ده چې د ډېرې مودې نه راهیسې تقریبا د 15 لسیزو نه راهیسې دغه افغانانو بخصوص دغه پښتانه ډېر داسې افراطي معرفي سوي دي نړیوالو ته ډېر ترخه ویرونکي وژونکي معرفي سوي دي حتی زموږ لونګۍ نه ډارېږي زموږ کالیو نه ډارېږي زموږ د ژبې نه ډارېږي ما وغوښتل چې دغه د افغانانو پښتنو څېره لږ ذره مثبته وښیمه مدرنه وښیمه د علم پتنګانو عاشقانې ور وښیمه چې موږ د ټولو انساني حقوقو سره حقوقو ته موږ متحد خلک یو خو دا خلک اوس راپورته سوي دي په هغه کتاب باندې غږېږي چې نه لوستلی ده نه یې په لاس کې نیولی ده نه لیدلی ده راځي تنقیدونه کوي او هغه کوي خو دا خلک زه دومره جدي نه نیسمه او دومره د دوی هغه خبرې ما ته ارزښت نه لري موږ اوس خپل سټیجونه جوړ کړي دي خپل چینلونه لرو او ډېر په منظمه توګه باندې به خپلې خپرونې مخکې وړو انشاءالله او هغه کتاب چې دا کوم سیاسي کتاب نه ده چې یا د طالبانو په ضرر وي یا د جمهوریت په ضرر وي هغه د افغانانو دپاره لیکل شوی ده د افغانانو محرومیتونه او مظلومیتونه پکې
تشریح سوي دي مستند سوي دي او زه مطمئن یم که هر خارجی امریکایی وي اروپایی وي هغه کتاب ولولي یو خاصه مینه به افغانانو سره پیدا شي او د افغانانو هغه واقعي انځور به وګوري د افغانانو هغه واقعي مشکل به وګوري چې موږ ته چانسونه راکړي په موږ اعتبار وکړي په موږ اعتماد وکړي او موږ ته داسې یو زمینه مساعده کړي چې موږ انسانیت ته په مجموع کې خدمت وکړو نه یوازې افغانانو ته نو هغې باندې یو تعداد یو کړۍ راغله د مشخص یو ګروپ ده چې هغه دغه د لنډغرو سره یو ځای دي او راغلي دي په ما باندې خبرې کړي دي او هغې ما ته د یو مۍ کرته ارزښت هم نه لري او یوازې ما ته نه ټول افغانانو ته ارزښت نه لري د هغوی همغه وظیفه غپل دي او هغې به غاپي نو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ وخت مو ډېر نه نیسم هلته په افغانستان کې 3 بجې دي جنرال صاحب هم ویده کېږي نو قربان مو سمه سره یو انشاءالله عزیز پولاده خدای دې همداسې پولادي لره پولادي قدمونه له انشاءالله موږ د سره یو سپیشل به انشاءالله زما په لایف کې ته مېلمه د دې کتاب په باره کې د خیره معلومات هم ورکوي جنرال صاحب هم به راسره ټول ملګري به راسره موږ در باندې ویاړ کوو افتخار در باندې کوو د افغانستان اصلي افغان اصلي بچی ستا غونډه کې افغان بچیان د خدای نور هم ډېر کړي هېڅ د چا په قصه کې مو اوسه دغه د 2 پیسو خلک هم دي دا کوم چې تنقیدونه کوي هغه موږ پېژنو والله کې د 2 پیسو خلک هم دي تا داسې کار وکړو چې بنیادي کار دې کړی دی او انشاءالله موږ د نازو موږ در باندې افتخار کوو حتما انشاءالله بیا یو ستر لایف نیستو ټول به سره راټول سو او هغه کتاب به زه مکمل صحیح تشریح کړم همدا اوس یو تعداد افغانان وایي چې ولا موږ څنګه کولی شو افغانستان کې هغه کتاب مثلا په لاس راوړو که نه نو ما خبرې کړي دي انشاءالله یو 15,000 یا 10,000 دانې به ولیږو هغه یعنې د ډاکټر نجیب نه تر اوسه پورې هغه حقایق هغه محرومیتونه او مظلومیتونه د پښتنو لیکل سوي دي چې د سړي د سترګو سترګې لمدېږي نو قربان مو سلامت پاچا صاحب فولاد صاحب یو ملګري ته دنده ورکوي که فهیم افغان وي که پاچا صاحب وي که فولاد صاحب وي که هر یو وي چې یو واټساپ ګروپ داسې جوړ کړي چې هغه زمونږ او ستاسو همدغه د لایف خپرونو دپاره وي او منظمه لکه مخکې چې مبارزه کوله په همغه شکل باندې مخکې نه خبرېږو چې په دغومره بجو باندې لایف خپرونه ده نو ټول به راځو نو انشاءالله درانه خپرونې به کوو د دوی ټول چینلونه لکه مخکې مو څه پلش کړي وو بیا یې پلش کوو او زه په دغه لاره کې د تاسو لکه یو عسکر غوندې یم چې سره هم تاسو امر کوو زه هماغسې د سره مخکې ځم یو 2 اډمینان پکې برابر کړئ ښه ښایسته ګروپ جوړ کړئ بس له همغه جینه به خپله مبارزه مخکې وړو دا مو هیواد ده نور په دې هیواد کې بدبختي نه غواړو جنګ نه غواړو شر نه غواړو قوم پرستی نه غواړو د قدرت جزیرې نه غواړو بس خپل خپرونې کوو د دوی په وړاندې به انشاءالله درېږو حتما بس